السلام علیکم ahmadofficial YouTube چینل او فیسبوک باندې ته بخیر راغلی. د سانو نننۍ ویډیو کې د ابوظبي لارو په اړه ځینو ملګرو سره پوښتنې پیدا شوې وي. نو غواړم چې هغې باره کې معلومات درکړم. د هغې ترڅنګ د کابل دوبۍ پروازونو په اړه خلک ډېر اندېښمن دي چې ګواکې دغه پروازونه به بند شوي نه وي او یا به بندېږي نه. نو د هغې باره کې خو معلومات درکوم. هیله لرم چې تر پایه پورې مې ملتیا وکړئ او دا ویډیو په لوړو ملګرو سره شریکه کړئ ترڅو ستاسو په ذریعه دوی ته دغه معلومات ورسیږي. د سانو ځینې هیوادوال په دې نظر دي چې زما ویډیو اوږدی او ځینې خبرې پکې بار تکراریږي. نو زه د دغه واړو هیوادوالو نظر ته احترام لرم. د دوی واړو څخه مننه کوم چې ما خپلو غلطیانو ته متوجه کوي. که څه هم دې ته به زه خپله غلطي ونه وایم، ولې که چیرې موږ د خپل هیوادوالو تعلیمي سطحه وګورو نو زه مجبورېږم چې خپله ویډیو اوږده جوړه کړم ترڅو دوی ته زه په تفصیل سره معلومات ورکړم. او ځینې خبرې چې پکې تکراریږي د دې اصل وجه هم دا ده چې زه غواړم خپل هیوادوال په ښه توګه پوه کړم. نو کوم هیوادوال چې په دې نظر دی چې زما ویډیو اوږده وي، د دې اصلي لامل هم دا دی چې کوم ما تاسو ته بیان کړل، خو بیا به هم زه کوشش کوم چې ویډیو کمه جوړه کړم. راوشم خپلې موضوع ته. دوستانو، اوس چې کم کسان آلین ابوظبي ته ځي نو کوم چې بارډر کې ټیسټونه کېدل هغه ځایونه اوس ختم شوي دي. نو تاسو چې دا کوم ځایونه راځئ هلته اول د پوزې یا د وینې ټیسټ وکړئ، کوم چې نن سبا وخت کې هغه تر 2 ساعتونو پورې د اعتبار وړ وي. نو هغې نه پس تاسو آلین ابوظبي ته تللی شئ. د هغې ترڅنګ کومو کسانو ته چې اجازه ورکوي چې دوی به خپله ځان کرانتین کوي، نو د دوی لپاره کوم وخت یا ټریکر سات چې ورکوی کېږي هغه په سرحدونو کې ورکوی کېږي. که بیا هم تاسو دې باره کې کومه پوښتنه لرئ نو د کومه ټلیفون شمېره چې تاسو په سکرین باندې ښکاري په همدغه ټلیفون شمېره د ساحه سره اړیکه ونیسئ او تاسو ته به لا زیات معلومات درکړي. د هغې ترڅنګ ځینې ملګري پوښتنه کوي چې مونږ واکسین وکړو نو بیا به هم ابوظبي آلین ته چې راځو PCR یا DPI ټیسټ به کوو. دې باره کې چې ما نن مسؤلو کسانو نه پوښتنه وکړه نو دوی راته وویل چې تر څو پورې دوی د واکسینیشن هغه پروسه نه وي تکمیل کړي، کوم چې د واکسینو باره کې به زه تاسو لپاره ځان ته یو ویډیو انشاءالله تیاروم چې په هغه کې به تفصیل سره د واکسینیشن په باره کې معلومات درکوم. نو دوی راته وویل چې دغه کسان چې تر څو پورې واکسینیشن مکمله پروسه نه وي پوره کړي تر هغو پورې دوی ته هم همدغه یوه پروسه ده کوم چې د عامو خلکو لپاره ده. اوس به د پروازونو په اړه معلومات درکړم. دوستانو، د پروازو بندیدو په اړه تر اوسه پورې اماراتو حکومت هیڅ هم نه دی ویلي. د حالاتو په کتو سره امکان نه لري چې پروازونه بند شي، خو بیا هم که چیرې پروازونه بندېدل نو انشاءالله بیا زه تاسو ته معلومات درکوم. خو نن هم د اریانا پرواز کینسل شوی دی او اریانا یو بل قانون هم اضافه کړی دی. کوم چا چې د ابوظبي ویزې دي دوی ته اجازه نه ورکوي چې اریانا سره سفر وکړي. نو نه پوهېږم چې دا قانون به تر کوم وخت پورې، خو فلحال اریانا دا قانون شروع کړی دی. که نور هوایي شرکتونه موږ وګورو هغې په خپلو قوانینو کې تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی راوستی، خو ایراربي سره کوم څوک چې سفر کوي دې باره کې ما تېره ویډیو هم جوړه کړې وه. خو دلته یادونه یو ځل بیا درته کوم چې کوم کسانو باندې سور نښانه راځي دوی کولی شي چې ایراربي سره سفر وکړي. خو که په دې کسانو کې ویزې کم چا د آلین ابوظبي وي نو دوی ته بیا هم اجازه نه ورکوي چې ایراربي سره سفر وکړي تر څو چې د دوی نښان شین شوی نه وي. نو الله دې وکړي چې دا معلومات تاسو ته ګټور تمام شوي وي. د نورو داسې معلوماتو لپاره تاسو ahmadofficial YouTube چینل او فیسبوک پاڼه ته کیبوئ. انشاءالله چې زه به هم په وخت خبروم. نور که چیرې تاسو ahmadofficial YouTube چینل ته نه وئ دا د زنو سره ضرور سبسکرایب کړئ او که ahmadofficial فیسبوک پاڼې ته نه وئ نو دا ضرور در سره لایک او فالو کړئ. نور په الله سپارم. د الله په امان.